السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د ټیک ټاک ویډیوز یا د لایک ویډیوز یا د یوټیوب ویډیو کومې ویډیو چې تاسو د سوشل میډیا د هر یو ایپ نه څه کوئ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ په هغې باندې چې کوم واټر مارک وي کوم لیکلي وي یا تاسو په کاین ماسټر باندې خپله ویډیو ساز کوئ خو هغې سره هلته کې څه راشي هغې سره دغه لوګو راشي دغه واټر مارک ورسره راشي وایي میډ وذ کاین ماسټر. نو زموږ دغه ټولې ویډیو هغه څه چې دي هغې خوند مکمل خراب کړي یا په انشوټ باندې تاسو ایډیټینګ وکړئ ویډیو ایډیټ کوئ پې نو هغې سره هم هلته کې واټر مارک راشي چې میډ بای انشوټ تاسو به لیدلي وي. نو نر درته زه داسې طریقه داسې ټرک درښایم چې د هغې په ذریعه سره تاسو بیا دغه واټر مارک د ویډیو نه څه کولی شئ لرې کولی شئ. مطلب ستاسو په ویډیو کې به بیا واټر مارک وي نه. او دې نه مخکې ستاسو ته درخواست کوم که تر اوسه پورته زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو سمپلي دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کوئ تاسو ته به یو داسې انټرفیس راولي. په دې کې ته ویډیو ته یا تصویر ته واټر مارک چې دی هغه ایډ کولی هم شي لیکلی ورته هم شي. بل آپشن دی هغې کې دی کراف کولی د ویډیو کراف کول غواړئ د دې ځای نه کولی شي. اوس راشئ ویډیو واټر مارک ریموو واټر مارک فرام ایمیج مطلب ته د تصویر نه واټر مارک هم لرې کولی شي. دا به تاسو نه سمپلي یو پرمیشن غواړي دی به تاسو پرمیشن څه کوئ الاف کوئ. اوس دلته کې زه یو تصویر ګورم چې هغې کې مطلب څه لیکنې زه ترې هغه واټر مارک شانتې لرې کړم. مثال په طور دلته کې دلته ما سره داسې تصویر نشته چې هغې کې واټر مارک خو خیر زه بیا هم دا لکه دا یو ما سره یو عکس دی صحیح ده دې نه زه اوس څه کوم دې نه زه دا دغه ریموف کوم دا واټر مارک دا تاسو کتلی شئ دا به داسې کوئ په دې باندې تاسو ډن وکړو دا وګورئ تاسو ته دې نه واټر مارک څه شو ریموف شو. هم په دغه طریقې سره تاسو د ویډیو نه څه کولی شئ واټر مارک ریموو کولی شئ ښه په اسانه طریقې سره. اوس راشئ پاسنی آپشن چې کوم تاسو له راکړی دی هغه دی دا وګورئ ریموو واټر مارک فرام ویډیو. مثال په طور اوس دلته د ټیک ټاک چېرته یو ویډیو ګورم چې هغې باندې واټر مارک وي نو تاسو ته دا واټر مارک د لرې کولو طریقه د ټیک ټاک د ویډیو نه هم ښایم. هم په دغه طریقې تاسو څه کولی شئ د ټیک ټاک د ویډیو نه یا د هر قسم سوشل میډیا ایپ نه چې کومه ویډیو وي د هغې نه تاسو واټر مارک لرې کولی شئ. نو ما سره مثال په طور دا یو ویډیو د ټیک ده دا کتلی شئ تاسو په دې کې دلته کې دا ټیک ټاک واټر مارک دی دا وګورئ نو دا به تاسو دغه ځای باندې دغه کې فیل کوئ دا به تاسو لرې کوئ. دغه شانتې که دوی پکې درې که څونه واټر مارک وي پکې هغه ټولې واټر مارک چې دي هغه تاسو دغه طریقې باندې د خپلو ویډیوګانو یا د خپلو عکسونو نه ریموف کولی شئ. نو ډېر د کار اپلیکیشن دی نور پکې هم دنیا شي اپشنان دي تاسو ته زه ټول اپشنان د دې ښایم ټیک ده دا وشو د دې نه دا واټر مارک لرې شو. اوس دغه شانتې واپس راشئ چې نور پکې څه اپشنان دي هغه درته ښایم. په دې کې تاسو څه کولی شئ ویډیو ټریم کولی شئ مطلب کټ کولی شئ ریورس کوم ویډیو ریورس کومه ویډیو چې وي هغه پکې هم سازولی شئ. دغه شانتې د ټولو نه د کار اپلیکیشن آپشنان پکې څه دي هغه پکې دی سپیډ مطلب ته پکې ویډیو سلو موشن ته هم اړولی شي. د دې نه علاوه بل پکې چې کم کار کم آپشن دی هغه دی کمفریس مطلب ته د ویډیو سایز چې دی هغه کمول غواړي نو هغه هم کمولی شي د عکس سایز چې دی کمول غواړي هم کمولی شي. نو ملګرو ډېر د کار اپلیکیشن دی انشاءالله امید لرم چې ستاسو ته ټولو به ډېر زیات خوښ شوي. که خوښ شوی نو لایک یې کوئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ د ملګرو سره یې شیر کړئ د راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.